طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت د اسلامي حجاب په اړه غونډه جوړه کړې. د غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ خالد الحنفي سربیره د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چارو ادارې مرستیال مولوي نورالحق انور د تمیز عالی ادارې مشر شیخ محمد شریف او نورو چارواکو برخه اخیستې وه. له دې سره طالبانو د دوی په وینا د ښځو شرعي حجاب په اړه یو نوی لارښود هم صادر کړی دی. د لارښود ته چې رسنیو ته یې کاپي په لاس ورغلی د شرعي حجاب اړوند لاندې توضیحي او تطبیقي طرحې نوم ورکړ شوی دی. د طالبانو حکومت سرچینو BBC ته تایید کړي چې دا طرحه ریښتینې ده. د افغانو میرمنو لپاره د طالبانو د حجاب نوې طرحه دیني عالمان یې د اسلامي لارښوونو خلاف ګڼي. د طالبانو د نوې طرحې له مخې ښځو ته د چادرۍ یا داسې حجاب اغوستلو حکم شوی چې د سترګو نه پرته یې نور بدن ښکاره نه شي. طرحه کې یادونه شوې چې د سرغړونکو میرمنو پلرونو ورونو او یا د کورنۍ نورو غړو ته به سزا ورکول کیږي. د طرحې له مخې هغه میرمنې چې دولتي اړوندو اداراتو کې دندې لري او حجاب نه رعایت کوي له دندو به ګوښه شي. دیني عالمان د طالبانو دا پریکړه د اسلامي لارښوونو خلاف ګڼي او وایي چې د قرآن کریم د آیاتونو او نبوي احادیثو له مخې دا طرحه غیر شرعي ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.